ای شبانه ډېر سکون ملاویږي، ډېره مزه کوي. په تاسو ښه لګي؟ دا زما لپاره ډېره ده. ښه چې ستړي شي که نه تو نو پرېږدې. باجي زه نه ستړې کېږم. ښه واوره، د دې نه پس ته یو مزیداره غوندې کافي جوړه کړي ماله. سمه ده باجي. ښه را یاد مې شو زما هغه فون هم په چارجنګ ولګوه. سمه ده باجي. زما په خیال په دروازه څوک دي. سمه ده باجي، ګورم زه. جی تاسو څوک یئ؟ چا سره ملاویږئ؟ تاسو سره. دا تاسو چېرته راننوځئ؟ الا راغلې ته څنګه یې؟ دا الله شکر ده الحمدلله. ته ووایه سارا، ټول خیریت دی؟ زه بالکل ټیک ټاک. ښه نو کښېنه که نه ته؟ ای الله، نن سبا خو ټریفک دومره سیوا شوی دی یار. بس ښه شبانه تو زر چای جوړ کا. او یاره چای خو به زه فوراً غواړم. ټیک ده ډېر ستړی شوی. اوس یې راوړم. چای اوس که فرش شه نو هغې نه پس درته کمره ښیم. مخکې ووایه څنګه یې ته؟ ډېره موده پس مې ته ولیدې نن. زما په خیال 7 یا 8 کاله پس زموږ ملاقات وشو. او یاره د وخت هیڅ پته نه لګي. په اصل کې بیزي 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 بس ژوند بیزي شوی دی. تا ښه وکړو چې دلته رالې. زه یو خوندوره خبره وکړم. ما له زما کمپنۍ د 15 ورځو دپاره په هوټل کې کمره بوک کړې ده. خو ما سوچ وکړو چې څوک هوټل کې به دومره ورځې تېروي، نو بیا دلته راغلم زه. ډېر دې ښه وکړو. او زما د بایجان سره هم خبرې شوي. هغوی وی چې واړه یو څو ورځو دپاره په چوټیانو تلي. ساره به هم په کور کې وازي، نو دومره ورځې ساره سره په کور کې پاتې شم. ما سوچ وکړو چې په دې بهانه د ساره سره ملاقات وشي. څومره موده وشوه د ملاقات. څه ښه فیصله دې وکړه. زه چای وڅښه. ښه دا شبانه ده، نوکره ده، خو بالکل زموږ د کور کس په شان. چې ستا سم کاري ته دې ته ویلی شي. ښه دا خو د کور خبره ده. څه چې میلاو شي یو ځای به یې خورو که نه، څه مسله ده. نه چې ته څه خوراک کې نو دا به درله پوښ کړي. ولې نه، ضرور. ښه ته ځه چای وڅښه. جی او سمه ده یار، اوس خو ټریننګ شروع شوی. ښه زه ستا سره لږ ساعت کې خبره کوم. راځه کښېنه. څنګه و خوب دی؟ صحیح دی وکړو که نه؟ او یاره تر سهده پورې دمه شوم. ښه زه سکول ته تلمه. ته به نن ځې ټریننګ ته؟ نه نن زما وخت دی. نو ما سوچ کوو چې نن په کور کې آرام وکړم. څه صحیح دی. څومره بې وقوفه یم زه. مخکې د ناشتې تپوس کولو. ناشته به څه کوې ته؟ یاره رښتیا خبره وکړم، زه بالکل وږی نه یم. او چې څنګه مې ضرورت وي نو زه به وینا وکړم. څه نوم دی د هغې؟ شبانه. شبانې ته وینا وکړې. صحیح ده چې سم خورې ته. یس یو ډونټ وري اباؤټ اټ. ته ځه خپل کارونه خلاص کا، ټینشن مه اخله. او بېغمه شه. سمه ده، تو بیا ورته وینا وکړه. ضرور. ښه ده، الله په امان. ماښام به په ملاویږو. مخه دې ښه. اوکې.
شاته شئ زه تاسو له کمرې ته چای دروړم. یریږي ولې هیڅ نه ویم اما ډېره خلک یې. ګورئ تاسو خپل کمرې ته لاړ شئ، زه تاسو لپاره چای راوړم. چای به هم وڅښو، دا دې خوښه که نه؟ سر زه ستاسو ډېر عزت کومه، تاسو پلیز لاړ شئ. یاره زه به کوم ستا عزت لوټ کوم؟ ګلې په ما ډېر خلک یې، یو نظر خو دې وګورم که نه؟ پلیز سر تاسو لاړ شئ، زه تاسو له چای راوړم. ښه زه نو زه انتظار به وکړم. سر چې خواږه چیک کړئ. یاره د خوږو چیک کولو څه ضرورت دی؟ ګلې چې تا جوړه کړي نو په خپله به خوږه شوي که نه؟ سر زه د باجي ډېر عزت کومه، د دې کور نوکراني یمه. ای یاره داسې خو مه وایه که نه؟ اوس ګوره که نه تا په دروازې نوک کړی که نه؟ اوس په نوکرانۍ کې چې نوک ترې وباسې نو صرف راني پاتې شي. ها رانی. ډېرې مزیدار چای دې جوړ کړي شبانه ته. ما ته خو لګي چې په نړۍ کې صرف ته چې ډېر مزیدارې چای پخې. مننه باجي. هغه باجي سبیل غواړم زه. څه وشو؟ لکه پریشانه ښکارې ته. یو څو ورځو له چټیانې پکار دي، کلي ته ځمه زه. ولې ځې کلي ته؟ څوک دې ستا هلته؟ هغه ترور مې ناجوړه ده، د هغې لیدو له ځمه. یوه ترور خو دې ده هلته نو. یاره ته لږې پیسې ولېږه که نه؟ هلته خو د ترور رشتهداران د نور هم شته، هغوی به وله پام کوي که نه؟ باجي پلیز زما تلل دي، هغه ډېره ناجوړه ده. نه نه ته ګوره کور کې میلمانه هم دي که نه؟ داسې زه څنګه تا لېږلی شم؟ ټوله بورچخانه سنبالولي، د کور لس کارونه زه به څنګه کوم؟ باجي زه ومې ویل که نه د پریشانۍ ضرورت نشته، پیسې به ولېږې ترور ته. سمه ده ښه ته اوس ځه بورچخانې ته، د پخلي بندوبست وکړه. سمه ده؟ جی باجي. دا م یو څه ځان سره. دا دې څه وکړو؟ ته ډېر زیات سپک سړی یې، څه غواړې ته؟ خدای دپاره معاف مې کا. تھینک یو ویری مچ. هسې دا څه نوې خبره نه ده زما لپاره. زه به باجي ته هر څه ووایم، زه اوس فون کوم هغې ته. نو پرابلم، زه خو به تر دې ځای نه لاړ شمه. پلیز تاسو لاړ شئ دې ځای نه.
اوکے آئی ایم سوري एक्चुअली ما صرف چیک کولې ته چیک دې کړم ما اوس پلیز زته اوکے اوکے زه ځم ټینشن مخله زه ځم سمه ده زه دې وبخلم که نه تا سارا شبانه پخله ډیر ښه پخوي بلکې چای خو ډیره زبردسته جوړوي نو ډاوټ پخلی خو هغه ډېر خوندور کوي او کلي ته د تلو ویل ها خو ما منې کړه ښه ولې پرېښودې به دې وه پته نه غریبي ده به څه ایمرجنسي وي نه تا ته پته ده که نه زه جاب لا هم ځم او دا هر څه مینیج کول ډېر ګران وي او د هغې موجودګي ډېره ضروري ده دا خبره خو ده ښه دا راته ووایه چې ستا ټریننګ څنګه روان دی ټریننګز ډېر ښه روان دي ماشاءالله بهترین صحیح خو بچي به دې مس کوي بچي میس کوي خو به مې ازادي خو ورته میلاو شوې که نه څه صحیح شوه خو کله کله چینج ډېر خوند کوي او دا خبره خو ده په ژوند کې بدلون ډېر ضروري دی ګینې ژوند د یکسانیت ښکار شي دا خبره خو تا صحیح وکړه ښه سمه ده زه به ستا سکول ته وختي ځم ته هم ارام وکړه او نه بالکل ما له څه ارام کولی ما له خو د آفس کار کولی د دې نه بعد بچته سملم خو ته هم زه ته هم ارام وکړه که نه تا له هم وختي تللی زه سمه ده ګډ ټیک نایټ کیر شپه مو په خیر چای وکشه تا زه معاف کړی خو یم که نه سر ما تاسو معاف کړی یې ګینې زه به دلته نه وم زه ډېر پښیمانه یم او ستا احسانمند هم یم چې تا دا خبره سارا سره نه کړې ګینې زما عزت به د 2 پیسو و زه د باجي ډېر عزت کوم ګینې ما به هغې ته هر څه ویلي وو ښه شبانه که ته بد نه ګڼې نو یو خبره وکړم جی هغه زه لږ بهر ته روان وم شاپینګ کولو لپاره ما سوچ کوو چې ستا لپاره هم څه ډالۍ واخلم جی ماله د څه شي ضرورت نشته تاسو تلی شئ ګوره که تا زما ډالۍ وانغسته که نه زه به دا ګڼم چې تا زه نه یم معاف کړی ګورئ باجي زما ډېر خیال ساتي هغې ما ته چېرته د څه شي کمی نه دی راکړی تاسو تلی شئ ګوره خبره واوره زه چې ستا لپاره کومې هم ډالۍ راوړم که په تا ښه ونه لګي نو بېشکه چې بهر یې ګزار که پلیز لاړ شئ شپږ بجې پورې به زه حیدرآباد ته ځم ښه خیریت زما ملګرې ته که نه د هغې د لور واده دی هغې دونه په کلکه وینا وکړه ما له به تلل وي او سبا زما آف هم دی ما وی چې لاړه شم ښه صحیح ده ورشه ښه خبره ده ته هم لاړ شه زما سره نه زما مسله دا ده چې ما له اوس پیکینګ کول دي او په شپه کې خپل د ملګري سره ډینر له به هم ځم ښه نو بیا سمه ده مسله نشته ایز یو وش ښه نو بیا زه ورشم چې تیاري مو کم سمه ده او ښه شبانه به ستا خیال ساتي ما هغې ته وینا وکړه که ستا هم د څه شي ضرورت وي بیا د څه ته به شبانې ته وینا وکړي
ټینشن مه کوه د دې ته بس په خیر خیریت ورځه. زه نو چې زه لږه بیا تیاري وکړم. سمه ده. شبانه سر پلیز. شبانه تاسو معاف کړئ ما تاسو معاف کړئ پلیز. تاسو لاړ شئ. شبانه تاسو معاف کړئ کنه. ما تاسو معاف کړئ پلیز. تاسو لاړ شئ پلیز. شبانه تاسو معاف کړئ. ما معاف کړئ سر پلیز. تاسو لاړ شئ. خدای لپاره لاړ شئ. شبانه ما نه یریږم. معاف کړ دې کنه پلیز. معاف کړ دې. او ما معاف کړئ. خدای لپاره تاسو لاړ شئ پلیز. پلیز لاړ شئ تاسو. تاسو معاف کړم کنه پلیز. معاف کړ دې کنه پلیز لاړ شئ کنه. شبانه پلیز پریدما خدای لپاره مې پرېږده. بغیر نشم پاتې کېدی. انا چرته مړه شوه ده. کور م کلاو پرېښودی دی. جی باجی چرته مړه شوې ته؟ زه خو مخکې لا مړه ومه. خپل مړه خپل په لاس یې ګرځومه زه. څه وشو پته؟ چې څه نه کېدو باجي هغه وشو. اوهو خو وایه چې څه چل شوی دی ستا سره؟ ستاسو ورور په زبردستۍ زما بېعزتي وکړه. واټ؟ څه بکواس کوې ته؟ باجي ما خو خپل د ژوند ورځې پوره کولې. ته ډېره ښه یې. زه د ایډز مریضه یم. ستاسو ورور زما سره زبردستي کړې ده. پلیز باجي تاسو خپله فیملی هغه نه لرې ساتئ. ما به معاف کړي باجي ته. کامرانه زه تا په دې حال نشم لیدی. په دې حال کې زه تا اوس نشم پرېښودی. د پیغمانې نه سربېره هېڅ پاتې نه شو ساره. ما ته سزا میلاو شوه. زه ډېر بد انسان یم ساره. ډېر بد انسان یم. ما چې څه وکړو د هغې سزا ما ته میلاو شو. معلومه نه ده
معلومه نه ده چې داسې ما ولې وکړو سارا، ولې مې وکړو داسې. اوس ماته ډېر عبرتناکه سزا به ملاویږي، ماته به عبرتناک مرګ ملاویږي سارا. ماته ښکاري هغه به هم دومره زر نه راځي. ما ووژنه سارا ما ووژنه ته. زه د خلکو دپاره عبرت نه جوړېږم. سارا ته دومره غلې ولې ولاړې سارا؟ زما تماشه ګورې ته چې زه ژوندی یم که مړ یم. ما صرف تا ته دا ویلي د دې ژوند نه مې خلاص کړه په څه طریقه. ما ووژنه ته. یو وړوکې غونته کې غلطي خو مې کړې چې د دې دومره لویه سزا. سارا خو شاید دومره وړه غلطي نه وه. د هغې ښځې خو هم دومره عزت وکړه نه، کوم چې د یو باپرده زنانه وي. ما ته هم هماغه سزا میلاوېدل پکار دي کوم چې یو ګناهګار ته میلاوېږي. چې آینده څه داسې غلطي کول نه مخکې، غلطي کول نه وړاندې سوچ وکړي چې د هغه سره څه کېدی شي. په ژوندانه ژوندی په ځمکه ښخېدی شي. سارا ما ووژنه، سارا ما مړ کړه سارا. سارا